بعض ځوانان به د خپل مور پلار د نصیحت نه تنګ وي خو کله چې دغه ځوانان په خپله وادو کې او په خپله پلار شي او د بچي درد ورته معلوم شي نو بیا هغه د پلار په نصیحت باندې د عمل کولو کوشش کوي خو وخت تیری او مور پلار نه وي. غنی خان بابا وایي چې هله یار ورته نږدې شوم چې د یاره شوم لرې هله پوه شوم په خبرو چې نه اورما خبرې خو په کار دا ده چې د ادب د وجې نه مونږ د مور پلار هغه خبره وورو او سوچ پې وکړو کیدای شي هغه زمونږ د فایدې وي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر صاحب زما یو سوال دی د بعضې هلکان د مور پلار د نصیحت نه ډېر زیات تنګ وي او خبره یې نه مني چې دا ولې زما خوږه بچې بعضې ځوانان به د خپل مور پلار د نصیحت نه تنګ وي خو کله چې دغه ځوانان په خپله وادو کې او په خپله پلار شي او د بچي درد ورته معلوم شي نو بیا هغه د پلار په نصیحت باندې د عمل کولو کوشش کوي خو وخت تیری او مور پلار نه وي. ځکه هو غنی خان بابا وایي چې هله یار ورته نږدې شوم چې د یاره شوم لرې هله پوه شوم په خبرو چې نه اورما خبرې او چې ملنګ شوم جانانه خزانه مې وموندله په زړګي کې مې پرتې وي ښکلې ښکلې ملغلرې نو بیا د مور پلار د خبرو قدر ورله ورشي خو مور پلار په دنیا کې نه وي او د ډېر جاړي افسوس او ارمان کوي خو اوبه د ور خطیرې وي. یوه قصه مشهوره ده د یو بوډا کاکا زوی په غرمه باندې په پټي کې ګوډ کولو او د خولونه جب جبو د کاکا ورته وی چې بچي بس ته لږ د سوري ته راشه او دمه وکړه زما زړه د باندې خوږېږي. د دې ځوان په اثر نه کېده چې بابا زما خو ځواني ده او پرېږده چې زه ګوډ وکړم او ښه لګیا و په ګوډ کې د دې بابا خبره یې نه منله. بابا لاړه او کور ته یې د دې ځوان هغه ماشوم راواغسته او لږ ساعت یې نور ته کېنو چې د دې ځوان ورته خیال شو چې ماشوم په نور کې وی بابا دا ماشوم د نور ته کېنولی دی وی د نور نه اخواته سوري ته کا بابا ورته وی څنګه چې ستا په دې ماشوم زړه خوږېږي دقه شانتې زما هم په تا باندې زړه خوږېږي خو ستا زما په خبره باندې نه پوهېدې تر څو چې د خپل ماشوم په نور کې نه ولیدې نو زما خوږه بچې زما ټولو ځوانانو ته هم دغه خواست دی چې کیدای شي نن زمونږ او تاسو باندې د مور پلار یوه خبره ترخه ولګي کیدای شي هغه مونږ ته ټیک نه ښکاري خو په کار دا ده چې د ادب د وجې نه مونږ د مور پلار هغه خبره وورو او سوچ پې وکړو کیدای شي هغه زمونږ د فایدې وي او مور پلار لا رټ جواب هرګز نه دی ورکول پکار. کله کله ګورې هغې په خولې باندې هېڅ ونه وی خو د ړنه یو آه وهېږي هغه آه چې کوم دی ډایرکټ خدای ته رسیږي د هغې ترمنځ اسمانونه هېڅ حایل کېږي نه. نو مونږ له پکار دی چې د مور پلار ادب او احترام هم کوو او چې کوم نصیحت کوي په هغې باندې سوچ هم کوو او عمل پې هم کوو. ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو جواب راکړو. لوی سړی شي بچې بریالی اوسئ. السلام علیکم. د سوات پوهنتون د سټوډنټانو لپاره یو زیری دی او هغه دا دی که چېرې فرض که تاسو ما سره په ټاک شوز کې حصه اخیستل غواړئ نو هم نن خپل رجسټریشن فارم فل کړئ او په واتساپ باندې هم رابطه وکړئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.